الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. صدق الله العظيم. ابراهیم علیہ السلام چې کله په مختلفو امتحاناتو کې کامیاب شو، الله د هغې امتحاناتو د کامیابۍ په نتیجه کې ابراهیم علیه السلام ته څه ورکړل؟ ابراهیم علیه السلام ته خو الله ډېر څه ورکړي وو، خو 11 څیزونه به زه تاسو له ذکر کړم چې الله ابراهیم علیه السلام په دغه څیزونو ونازولو. اوله خبره ده چې ابراهیم علیه السلام ته الله ابو الانبیا مرتبه ورکړه. ابو الانبیا د ټولو انبیاو پلار. اکثرا انبیا علیهم السلام الله د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې پیدا کړي. دویمه خبره دا ده چې ابراهیم علیه السلام الله په دوستۍ او په خلت باندې ونیو. واتخذ الله ابراهیم خلیلا. خلیل هغه دوست ویل کیږي چې ډیر زیات نږدې دوست وي. دغه مرتبه الله ابراهیم علیه السلام ته ورکړه. ابراهیم علیه السلام ته الله حنیف او مسلم ویلو. حنیف هغه چاته ویل کیږي چې د هغې عقیده درسته وي، ټول توجه الله طرف ته وي، مخلوق نه توجه کټ وي. او مسلم چاته وایي چې د هغې عمل درست وي او د الله هر حکم ته په هر ځای او په هر وخت کې تیار وي، دته مسلم وایي. دا مرتبه الله ابراهیم علیه السلام ته ورکړه. ابراهیم علیه السلام ته الله د ټول انسانیت امامت ورکړو. انی جاعلک للناس اماما. د ټولو انسانانو امام. یو خو د یو مذهب امام وي، یو د ټول انسانیت امام جوړ شي. ابراهیم علیه السلام الله د محمدي امت دپاره صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه وګرځولو. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه ده، همدغه رنګ ابراهیم علیه السلام هم اسوه حسنه ده. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ابراهیم علیه السلام ته الله وفادار ویلې. دی الله په بندگانو کې وفادار بنده ابراهیم علیه السلام. و ابراهیم الذي وفى. دی ابراهیم علیه السلام دی وفادارۍ اعتراف و اقرار و اعلان چا وکړه؟ الله وکړه چې زما دا بنده وفادار بنده دی. ابراهیم علیه السلام ته الله امت ویلو. ابراهیم علیه السلام یو شخصیت، خو لیکن ابراهیم علیه السلام ته الله خطاب د امت سره کړی. ان ابراهیم کان امتا. شخصیت یو خو کار د امت کړی، نو ځکه الله ورته امت ویلی. د ابراهیم علیه السلام په نسل کې الله نبوت او پیغمبري او کتاب وچلولو. وجعلنا فی ذریتهم النبوة والکتابه. پیغمبران لکه مخکې چې تیر شو د ابراهیم علیه السلام په امت کې راغلي. آسماني څلور هغه مشهور کتابونه، لوی کتابونه الله د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې پیغمبرانو ته ورکړی: تورات، انجیل، زبور، فرقان، قرآن کریم. ابراهیم علیه السلام ته الله مقبولیت او محبوبیت ورکړی په هغه خلکو کې چې کوم خلک آسماني دین ته ځان منسوبوي، که یهودیان دي، که نصرانیان دي، که مسلمانان دي. د دې وجې نه د دغې نقطې نه په استفادې سره چې ابراهیم علیه السلام ته الله محبوبیت ورکړی، یهودو یو چال او یو دوکه او یو فریب او یو پلان جوړ کړ چې موږ ابراهیمي معاهده او تړون جوړو چې په دې کې به مسلمان او یهودي او نصراني شریک وي. مقصد پکې دا و چې ابراهیم علیه السلام خو اسم ټولو ته محبوب دی، راځه په دې نوم باندې د مسلمانانو حاکمانو ملکونه خپل غلامان جوړ کړه او ورته ووایه چې موږ تاسو ټول یو خلک یو. په دې طریقه باندې دا خلک خپل کا د دوی تیل، د دوی ذخایر او د دوی چې څومره سر زمین او زیر زمین خزانې دي دا ټول په خپل کنټرول کې واخله او په دې دوکه کې دوی راوله. ابراهیم علیه السلام ته چې الله تر ټولو اوچته مرتبه ورکړی هغه د شرک نه د براعت سند او ستاینلیک ډیپلومه الله ورته ورکړی.
د انسانیت په تاریخ کې داسې مرتبه چاته حاصله نه ده. موږ او تاسو سندونه اخلو، د 12 سند دی او د لیسانس دی او ماسټري دی او دکتورا دی، دا به څه سندونه وي؟ اصل سند خدا دی چې الله یو چاته سند ورکړي. اصل ډیپلوما خدا دی، اصل ستاینلیک خدا دی. بیا څه معمولی سند نه دی، د شرک نه د براءت سند الله ابراهیم علیه السلام ته ورکړی. په قرآن کریم کې الله په ګڼو آیاتونو کې دا خبره ذکر کړې چې وما کان من المشرکین وما کان من المشرکین وما کان من المشرکین. ابراهیم د مشرکانو د ډلې نه نو، ابراهیم مشرک نو. د شرک نه د براءت ستاینلیک سند او ډیپلوما الله ورته ورکړی. دنه به لویه مرتبه کومه وي چې الله ستا په باره کې وایي چې دا توحید والا دی، دا د شرک نه پاک دی. یو خو څوک خپله وایي چې زه موحد یم او توحید والا یم، یو چې الله تا ته ووایي. الله دې موږ او تاسو د ابراهیم علیه السلام صحیح تابعداران جوړ کړي.